اریانا نیوز ته ښه راغلاست. ډېر قدرمنو لیدونکو، لکه څرنګه چې تاسې به په ریپورټونو کې اورېدلي وي، د بډایه هېوادونو پرېکړه کړې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سولې دوهم پړاو ته چې د پاکستان په تازه نوي وړاندیزونو سره د سولې ملاتړ وکړي او ولسمشر هم په همدې موخه د دسمبر په راتلونکې میاشتې کې پاکستان ته سفر لري چې په دې سفر کې به دوی د سولې پر روانو خبرو باندې بحث وکړي. پر همدې موضوع نن موږ بحث لرو. له ځان سره په سیوري کې سیاسي چارو کارپوه جمال ناصر اصولي لرو. نور بحث ته به له ده سره ادامه ورکړو. اصولي صاحب څنګه شي؟ بخیر خیر اوسې. اصولي صاحب، لکه څنګه چې ولسمشر بیا هم نیت لري پاکستان ته دسمبر په میاشت کې سفر وکړي او په هغه غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان د سولې په پروسه باندې خبرې کېږي ګډون وکړي. تاسې دغه غونډه څنګه ارزوئ؟ آیا څه لاسته راوړنې به ولري؟ د لوی بخښونکي خدای په نامه د ټلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما په اند اصلي موضوع دا ده چې د پاکستان څخه وغوښتل شي چې دوی په صادقانه ډول د سولې پروسې سره همکاري وکړي. بله. هغه همکاري دا نه ده چې دوی د طالبان راولي د سولې میز ته دې کېنوي. بله. دوی د یوازې هغه تجهیزات، هغه تمویل چې طالبانو او یا هم داعش او یا هم نورو هغه ډلې چې په افغانستان کې خرابکارۍ کوي د هغې څخه د خپلې مرستې قطع کړي. سل په سلو کې په افغانستان کې سوله راځي. د افغانستان سیاسیون باید په دې فکر وکړي چې څنګه کولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي او په لویه کې امریکا ته قناعت ورکړي چې په پاکستان فشار راوړي تر څو چې همدغه پاکستان تمویل او تجهیز او مالی ملاتړ دا چې کوم ځای پاکستان لاسته راوړي او په دوی مصرفوي هغه بند کړي. بنان په افغانستان کې سوله راځي. دغه جرګې، دغه شوراوې او دغه ناستې ده چې په هر ځای کې وي د افغانستان د سولې د پروسې سره په هیڅ ډول ګټه نه لري. سمه ده، د خبرو یوه لاره ده چې باید خلاصه وي او په دې مورد باندې خبرې وشي. خو زه وایم چې د افغانستان همدغه جګړه دوی اوږدوي په همدې خبرو کې یوه ناسته وکړي، په یو ځای کې بله ناسته، په بل ځای کې او همداسې همدا پروسه د ورځې نه بلې ورځې ته غورځوي تر څو چې دوی د افغانستان جګړه لا پیچلې کړي. تاسو ولیده د افغانستان جګړه د تیرو 2-3 کلونو چې تیر شول د هغې څخه همدا نن ورځ چې موږ ګورو د افغانستان جګړه پیچلې شوې ده. علت یې دا دی چې په هغه وخت کې موږ تاسو د طالبانو یو رهبر لره او د طالبانو یوه ډله هم درلوده. اوس موږ د طالبانو 2 ډلې لرو، په څنګ کې ورسره داعش لرو او همداشان د حکمتیار ډله یا حزب اسلامي حزب چې کوم دی دغه یې بله ډله ده. دلته یعنې 4 ګوندونه مختلف شول او داعش ډله هم چې نړیوالې ریښې لري هغه لا پیچلیتوب ته د افغانستان د سولې او د جګړې مسایل وړي. زه وایم چې په لویه کې باید د هغې قدرتونو سره د افغانستان سیاسیون وغږیږي، قناعت ورکړي او دوی ته ووایي چې یو سوله ییز افغانستان ستاسو په ګټه دی. پاکستان باندې همغه قدرتونه چې کوم دي هغه فشار پرې راوړي تر څو چې د افغانستان د سولې سره لکه څنګه مو چې یاده کړه په هغه ډول صادق پاتې شي. دغه غونډې زما په نظر باندې د ورځې نه بلې ورځې ته د افغانستان سولې خبرې اچول دي او د جګړې اوږدول دي. فکر نه کوئ اصولي صاحب چې خپله افغان دولت د سولې د راوستلو په لارو چارو نه پوهېږي؟ یعنی دوی تر اوسه یوه داسې عیني ستراتیژي نه ده اتخاذ کړې د سولې د راوستلو لپاره، ځکه چې دوی پوهېږي چې د افغانستان جګړه د پاکستان جګړه ده. دوی نړیوال ته ولې شواهد وړاندې نه کړل چې د افغانستان کې جګړه د پاکستان جګړه ده؟ کله قطر ته، کله هم چین ته او کله هم پاکستان ته مراجعه کوي د سولې لپاره. ګورئ زموږ سیاسیون هم نه دي ګرم. علت یې دا دی چې د افغانستان جګړه دا د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده. دا یوه هغه استخباراتي جګړه ده چې موږ تاسو ویلی شو چې ریښې عین تر واشنګټن او تر لندنه رسیږي. دا د سیمې هیوادونه خو دا خو ځان ته مسله ده چې دوی څنګه پکې عملا ښکیل دي. د افغانستان د سولې پروسه یوازې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې نه ده او یا که داسې ووایو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ نه ده. دا د دې ریښې اوږدې دي او د دې
اوږدو ریښو وچولو دپاره یوه داسې ستراتیژۍ ته ضرورت شته دی چې هغه ستراتیژي په دې وتوانیږي چې همدغه برقدرتونو ته چې دوی ریښو ته اوبه ورکوي هغوی ته قناعت ورکړي، هغوی په دې پوه کړي چې افغانستان په جګړه کې د هیچ چا په ګټه نه دی. که دا جګړه استخباراتي ده بیا موږ هم استخبارات لرو، ولې څه وخت له خپلو استخبارات څخه کار اخیستل شو او که زموږ استخباراتي او کشفي ارګانونه هم ضعیفه دي؟ ګورئ، هر کله چې زموږ د پوځ او د استخباراتو د پولیسو د ټولو نظامي قوتونو چې لرو د دې دومره وس ونه لرو چې یوه هفته د دوی عشا او عباته ورکړو یا یوه میاشت هم د دوی معاش ورکړو یا همدا شان چې یوازې لکه څنګه چې ولسمشر غني وویل چې د دوی تیل نشو ورکولی، یوه میاشت د دوی تیل هم نشو ورکولی. څنګه کیدای شي چې زموږ استخبارات دومره قوي شي چې هغه څوک چې موږ ته پیسې راکوي د هغه استخبارات د ځان د سیوري لاندې راولو؟ بنان موږ ویلی شو موږ دریم هیواد یو، دریم هیواد په همدې ستونزو کې ښکیل وي، یا هیوادونه چې هلته راځي او هلته خپلې پانګونې کوي په جګړه باندې او همدا شان په سیاسي اوضاع باندې دوی خپل ګټې لري او دوی اوبه خړوي، خپل مایان پکې نیسي. دوی تل کوښښ کوي د دې لپاره چې په هغه هیوادونو کې چې دوی پکې میشت دي یا دوی خپل اهداف لري په هغه هیوادونو کې دوی باید جګړه توده وساتي. د دوی اهداف په یو قوي دولت کې نه کیږي چې تر منزله ورسیږي. د دوی اهداف په یو کمزوري جګړه ځپلي بې اتفاقه هیواد کې په ډېره اسانه کولی شي چې دوی تر خپلو اهدافو ورسیږي. افغانستان جغرافیایي موقعیت داسې یو موقعیت دی چې موږ تاسو همدغې موقعیت تر یو حده خراب کړي هم یو. هر وخت خارجیانو یا بهرنیانو چې په افغانستان باندې یرغل کړی دی دوی خپل اهداف لري چې زموږ همدغه جغرافیایي موقعیت د دې لامل شوی دی چې دوی اول باید راشي افغانستان ته. که روسیې یا شوروي اتحاد غوښتل چې افغانستان باید د کنټرول لاندې راولي او هغې نه وروسته باید تر تودو اوبو ورسیږي، دا یو هدف و د شوروي دپاره. که امریکا اوس غواړي چې افغانستان په لاس کې وي د افغانستان نظامي او سیاسي اوضاع تر کنټرول لاندې راولي، بنان دوی سور څراغ ورکوي منځنۍ اسیا ته او روسیې ته، همدا شان چین ته. چین هم یو داسې هیواد دی چې په راتلونکي کې د امریکا دپاره یو اقتصادي او یو بشري خطر پیښوي. امریکا خپل لیدلوری چې لري، یعنی هغه لیدلوری د دوی د 10 کالو د 20 کالو دپاره نه دی، هغه د 50 او د 100 کالو دپاره دی چې دوی په راتلونکو 100 کالو کې د چین نه څه توقع لري، څه توقعات لري. بنان دوی غواړي چې پاکستان په دې ډول چې لکه څنګه چې ترهګري ترې دوی څخه خپریږي او خورېږي او افغانستان ته راځي، افغانستان ناامنه ساتي، خپله پاکستان هم ځینې سیمې ناامنه باید وي تر څو چې دوی وتوانیږي چې خپل ستراتیژیک او اوږدمهالي پلانونه او خپل کړه وړه دلته په ډېره ارامه توګه پر مخ ویسي. اصولي صاحب، اوس چې پاکستان د افغانستان د سولې خبرې مشري پر غاړه اخلي، د دوی صداقت خو ټول ته ښکاره دی، څه زمانه شتون لري چې دوی بیا پر وړاندې خنډ نه جوړوي؟ ګورئ، اصلا داسې ده زموږ د سولې موضوعات او د جګړې موضوعات ټول د هر قوتونو سره دي چې د افغانستان پوځ ته اوبه ورکوي. او یا هم که داسې ووایو چې هغه ځواکونه چې د پاکستان پوځ ته اوبه ورکوي، خواړه ورکوي، تجهیزوي او هغه پیسې چې دوی په افراطیانو لګوي تر څو چې په افغانستان کې وزن آرامه کړي. زموږ د سولې کنجۍ او زموږ د دې بهیر مهار د دوی سره دی. دوی پوهیږي چې په څه ډول دلته سوله راولي، دوی پوهیږي چې په څه ډول په دې منطقه کې په دې سیمه کې جګړه توده وساتي. دوی پوهیږي چې په افغانستان کې په کم ډول حرکات وکړي تر څو چې همدغه روانه سوله یا د سولې خبرې چې کومې دي چې کال په کال کېږي، میاشتو په میاشتو کېږي، دا هم په یو ډول د جنګ د اوږدولو یو سبب یا سمبول پیدا کړي. دوی په ډېره ارزانه دا کار کولی شي. زموږ اساسي
د جنگ مهارول د دوی په لاس کې دي، کنټرول د دوی په لاس کې دی، سوله د دوی په لاس کې ده. دا چې زموږ سیاسیون څنګه کولی شي دوی ته قناعت ورکړي چې افغانستان د جنگ په حالت کې ستاسو په ګټه نه دی، بلکې هغه اهداف او ستراتیژۍ چې لرئ تاسو کولی شئ چې هغه د افغانستان په سوله کې هم پر مخ ویسي. یعنی تاسو فکر کوئ چې اوس د پاکستان سیاست د افغانستان پر وړاندې بدلون موندلی چې د سولې خبرې پر مخ وي؟ پاکستان چې کله د نړۍ په نقشه کې رازېږېدلی د هغې وخته را په دې خوا دوی دوه مخی سیاست درلودلی. دا خو اوس عملا په جنګ کې ښکېل دی. مخکې د دې چې جنګونه ووایم د ظاهرشاه په وخت کې، په هغه وخت کې هم دوی خپل اهداف درلودل او د افغانستان دپاره یې کندې کینلی. ډېر مثالونه یې لرو. اوس پاکستان چې چیغې او نارې وهي چې موږ غواړو افغانستان ته سوله راولو یا د افغانستان د سولې په مسایلو کې موږ وغږیږو، دا هم هماغه د افغانستان د جګړې اوږدول دي او افغانان د سولې په خبرو باندې بازی ورکول دي. یو ډول دوی غواړي چې په همدې د سولې خبرو کې افغانان مصروف یا بوخت وساتي. کله چې دوی دلته بوخت کړل 2 میاشتې 3 میاشتې وروسته بیا د سولې خبرې ناکامیږي، دوی کولی شي بیا په ارامه تر 6 میاشتو 8 میاشتو همدغه جنګ بیا تود وساتي او نړۍ ته دا وښیي چې موږ عملا دغه دی د افغانستان دپاره د سولې په مسایلو بوخت یو. یعنی اوس هم کومې خبرې چې دوی د سولې په اړه کوي هغه د دوی خپل سیاست دی او که بیا هم هغه کړۍ دي چې له پاکستانه ملاتړ کوي او وسلوال روزي؟ د پاکستان سیاست موږ تاسو وینو چې د پاکستان سیاست خپل نه دی. پاکستان ته سیاست څوک جوړوي، ستراتیژۍ څوک ورته جوړوي، هغه عملا موږ تاسو وینو چې هغه انګلیس دی او امریکا ده. دوی چې په څه ډول پاکستان ته وایي او څنګه یې دیکتې کوي په همغه ډول حرکات کوي. که داسې نه وي پاکستان کې میشت هغه ترهګر چې کوم دي چې د افغانستان پر ضد دي یا هم د نړۍ پر ضد دي، دا هلته پټنځایونه یوازې نه لري، دوی ته یې ډېر جواتې ورکړي چې ټول خلک یې ویني. بنان که چیرې امریکا یا انګلیس غوښتی چې په پاکستان فشار راولي، په یوه میاشت کې همدغه مخالفې ډلې چې د افغانستان د نظام پر وړاندې جنګیږي دا یې ورکولی شوي. یعنی چې هغه خبره بیا هم ثابته ده چې د افغانستان د سولې کلي د امریکا او پاکستان په لاس کې ده؟ بالکل په دې کې هیڅ داسې خبره نشته دی چې پټه وي. دا جواته ده. اوس موږ تاسو وینو که چیرې داسې نه وای، یوازې یو فشار ته ضرورت شته دی چې پاکستان باندې فشار راولي او ورته ووایي چې همغه ډلې چې کومې ستا په سیمه کې دي د سیمې وباسه او تمیل یې بند کړه. بالاخره پاکستان د سولې په بدل کې له افغانستان څخه څه غواړي او افغانستان د دې توان لري؟ د پاکستان په لوی او ټولیزه توګه یو هدف دی چې هغه د ډیورند کرښه ده. د ډیورند دغه منحوسه کرښه چې د افغانانو یا د پښتنو په زړه یې راتېره کړه په هغه وخت کې انګلیس، دا یې د دې دپاره همدغه کار وکړه چې پاکستان او افغانستان همیشه په جګړه کې پاتې شي سره. همدا شانې د هند او د پاکستان پر منځ هم همداسې کرښه راتېره کړه چې هغه د کشمیر نیمول و. که کشمیر یا اخوا وای یا دې خوا وای یا هم آزاد وای، دا ستونزه د دوی سره هم نه درلوده. او همداسې که پښتانه د ډیورند نه اخوا چې اوسیږي، همدغه پښتانه که آزاد شوي وای دا ستونزه بیا نه وه. پاکستان د خپل بقا دپاره او د خپل ځمکنۍ بشپړتیا دپاره په افغانستان کې جګړه همیشه توده ساتي. هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې یو با اقتداره قوي زورور حکومت موجود وي تر څو چې دوی وکولی شي په ارامه ساه واخلي. که افغانان قوي شول، دولت قوي شو، نو په درېیمه ورځ غږ ورکوي چې زما خاوره غوته لاندې کړې ده. همدغه ملحوظات دي چې پاکستان ترې ډارېږي. یو هدف دی واضح او پاک او سوچه چې ټولو ته له ورایه ښکاري، همدغه یو هدف دلته موجود دی. او که همدغه هدف نه وای نو د پاکستان دپاره هم یو داسې افغانستان په ګټه و چې یو سوله ییز افغانستان وای، زورور افغانستان وای. چون د پاکستان سره په اقتصادي لحاظ باندې موږ راکړه ورکړه چې لرو د بل هیڅ هیواد سره نه لرو. موږ وینو چې د پاکستان سره هغه سوداګري چې زموږ تجاران کوي یا افغانان ورسره کوي
د بل هیڅ هیواد سره دومره په پراخه پیمانه نه لرو. بنان دلته که جنګ وي نو همدغه اقتصادي مسایل هم خچن کیږي. یو هدف دی هماغه چې موږ تاسو خبرې پرې وکړئ. زه وایم چې پاکستان د په دې هم پوه شي که افغانستان کې 10 کاله نور هم دوی همدې جنګ ته نور هم ببوزی وي او جنګ تود وساتي، که 10 کاله هم وي، که 10 هم وي او که 100 هم وي، خو یوه ورځ به همدغه افغانان چې اوس د پاکستان سرسخت دښمنان شوي دي، حتی د افغانستان یو ماشوم نه چې په افغانستان کې د یو افغان ماشوم نه چې پوښتنه وکړي چې پاکستان ستا دوست دی او که دښمن، د هغې ماشوم سره دومره عقده په زړه کې ده د پاکستان پر وړاندې چې هغه عقده د هیڅ بل هیواد سره پر وړاندې نشته دی. که روس ورته وښیي دومره عقده به دا ماشوم د روس پر وړاندې ونه لري لکه د پاکستان پر وړاندې چې لري. د دې علت څه دی؟ چون همدغه افغانان دي، همدغه ټول ویني چې دغه ځایه موږ ته بمونه راځي، دغه ځایه موږ ته انفجاري مواد راځي، دغه ځایه موږ ته باروت راځي. بنان زموږ ماشومان چې په دې عقیده وي څنګه کیدای شي چې دوی دلته په افغانستان کې خپله بقا وویني، خپل لاس وویني؟ دوی به بیا هم ځپل کیږي او بیا به هم د افغانانو هغه هیلې چې کمې دي هغه بیا هم پوره کیږي او افغانستان کې به بالاخره سوله راځي. یوه بله مهمه مسله دا ده چې ویل کېږي ولسمشر په لومړیو کې دې غونډه کې د ګډون تصمیم نه درلود، یعنې پرېکړه یې نه درلودله، له دې ګډون څخه یې ډډه کړې وه. بیا پاکستان ورته یو پلاوی د جرګې په توګه استولی دی چې له هغې وروسته بیا پرېکړه وکړه چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. دلیل څه و چې په اوله کې ډډه کړې وه او وروسته د پلاوي له راتلو وروسته بیا پرېکړه ونیوله چې وکړه چې په دې غونډه کې ګورئ اصلا ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس دواړو یا په ټوله کې حکومت پخوا ډېره ښه پرېکړه کړې وه. پاکستان ته یې ویلي وو چې تر هغې موږ د سولې په پروسه ستا سره نه غږیږو تر څو چې تا خپل تمویل او تجهیز د طالبانو بند کړی نه وي. دا یو بهترین او واضح دریځ و. اوس هم که ولسمشر غني همدغې غونډې ته ځي، زه وایم چې دا یوه بله تېروتنه ده د دوی په همدغه دریځ کې چې نیولی و یا یې درلودو په همدې کې اوس یو څه نرمښت راولي. د دې جرګې خبره باید نوی منلی، دوی باید په خپل دریځ کلک ولاړ وی تر څو چې بهرانیانو یو څه فشارونه پرې وارد کړي وی په پاکستان باندې، تر څو چې دلته په هغه ډول چې په کار ده د افغانستان د سولې په پروسه کې دوی کلکه همکاري کړې وی. مګر اوس برعکس هغه دریځ هم نرمیږي. دغه دریځ که کله نرم شو نو موږ تاسو ویلی شو چې په راتلونکي کې به موږ د دې څخه ښې پایلې ونه لرو او دا به بیا هم د هغې سولې خبرو په ډول وي لکه څنګه چې موږ په تېرو وختونو کې درلودې. تاسو ولیدل چې د طالبانو سره د سولې خبرې په پاکستان کې په د آخر وار باندې پیل شوې او کله چې پوه شول چې دوی سره جوړیږي او یا هم د سولې خبرو ته نږدې کیږي، دوی د ملا عمر مرګ اعلان کړ چې د دوی په تخر کې وو، یعنی یو خنډ ورته جوړ کړ، یو خنډ جوړ کړ ورته. او همدغه خبره وه چې د سولې پروسې سره پاکستان صادق نه دی پاتې شوی. مثالونه یې ډېر دي، تاریخ گواه دی او په دې مورد باندې د افغانانو سره د همدغه موضوع حل ده. پاکستان که هر څومره ووایي چې موږ سوله راوړو دلته یا په دې پروسه کې صادقانه عمل کوو، دا موضوع حل شوې ده. په دې باید باور ونشي. ځینې سناتوران او کارپوهان هم په دې باور دي چې ولسمشر باید په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، ځکه چې افغانستان پاکستان د لومړي شاهد په توګه دی چې تل کله چې افغانستان د سولې شعار همدا و چې سوله به راولي، خو دې سولې هېڅکله هم نتیجه ورنه کړه. یعنې دا هم خپله د پاکستان د نه صداقت له وجې و چې له موږ سره صداقت نه درلود. او دا نو بیا هم د ولسمشر پالیسي ولې په یوه سیاست نه بدلیږي؟ ستونزو سره سره ښه پوهېږي چې د افغانستان کې جګړه د پاکستان جګړه ده، د تروریزم ځالې خپله ټولې په پاکستان کې دي، وسلوال مخالفین ټول پاکستان روزي، بیا هم د دې پالیسي نه بدلیږي. ولسمشر غني که په دې غونډه کې ګډون وکړي، زما په اند باندې چې دا یوه تېروتنه ده. دا د دوی په هغه دریځ کې نرمښت څرګندوي او یا هم که موږ ووایو زموږ په هغه سیاست کې چې د سولې پر وړاندې لرو او یا هم د پاکستان پر وړاندې لرو، د هغې پروسې یو ډول تضعیف کول دي زموږ لخوا. همدغه مسله ده چې موږ تل بایللې ده، موږ یو کلک دریځ نه لرو د یوې موضوع په اړوند. موږ د جنګ
په اړه باندې هم یو کلک دریځ نه دی درلودی. موږ د سولې په وړاندې هم همدغه کار کړی. اوس چې په دې غونډه کې ګډون کوي د بحث لومړی خبرې باید څه وي ستاسو په نظر؟ په څه باندې باید بحث وکړي له پاکستان سره؟ زما په نظر باندې چې ولسمشر غني به همدغه مسایل چې کوم د ده په هغه دریځ کې کلک دریځ کې شفیق له برید وروسته یې درلود سل په سلو کې زه وایم په همدې به یو څه ماکس ولري او په همدې به خبرې وکړي. همدغه مسایل به نړیوالو ته ووایي چې تروریزم د افغانستان پر منځ کې نه دی ریښې د دغه ځایه د پاکستان څخه دي او تاسو فشار په همدې ځای راولئ، په همدې پاکستان یې راولئ. او دا به یوه ښه موضوع هم وي. په اوایلو کې چې تللی نه وای دا ښه وه، دا چې وځي په همدې باید مکس وکړي، په همدې راتم شي او همدغه موضوع نړیوالو ته وښیي چې د تروریزم ریښې په پاکستان کې دي نه په افغانستان کې. ډېره مننه وسلي صاحب له تاسو څخه. تاسو مننه.